موږ لیدلي که موږ خبر یو د دې هر څه نه داسې خو نه ده چې زه د بل قوم نه یم زه هم پښتن یم پښتنو کې یم هره خبره راته معلومه ده د دوی دلته به یې چاودلي پوندې به یې نیولي ټول عمر له او په دې پرشتکي پیزار کې به کته ځي او بره به ځي او ټکه ټوکه ټکه ټوکه دا به روانې کته به ځي او په بد حال او زړې جامې او چې خبر شي دی د نیم کیلې د دی نیم کیلې د دی خو زموږ د پښتنو څه طریقه ده دا بس لکه څنګه ژوند څنګه بس قرضې دی قرضې لکه دا څنګه قرضې نه ختمېږي بس دا یو ټوټه خرڅېده یو هغه ټوټې مې به 25 لکه واخېسته بیا ټوټه خرڅېده یو هغه مې پسې 15 لکه واخېسته بیا ټوټه خرڅېده یو هغه بیا یې دې په تابوت کې وړو یا بچو له یو ټوټه مې ورنه کړې چې قبر یې پکې جوړ کړي همدې سړي ته ووایي دا ټوټې چیلي په لکاو باندې او په کروړو باندې دلته یو کوړمه ده یتیمانان دي پلار یې مړلی روژه ده که څه وستې کېږي څه خرچه دې کېږي یو 100,000 روپۍ او 15,000 روپۍ راواله چې ولیکو روپۍ وایم ریالو یې نه یم روپۍ راواله راشي ولیکو ته بیا دې ته ګوره ده بعض به راته دومره فریادونه وکړي چې ستا به زړه وغواړي ته به وایي چې یا الله که ما سره څه وی چې دله مې ورکړی دا خو غریب دی د خولې نه وبساسي دومره فریادونه به راته وکړي خو دا فریاد په کور کې د روخام لګولو په وخت کې نه وي دا فریاد په کور کې چې دی قیمتي ټیلونه لګوي په هغه وخت کې نه وي دا فریاد چې کله دی 18 کمرې کور جوړوي بیا نه وي دا فریاد چې کله دی د کروړو ځمکې را جمع کوي دا نه وي دا فریاد چې کله دی های کلاس موټرې او ګاډي یلي په هغه وخت کې نه وي دا فریاد چې کله دی بچو له قیمتي جوړې یلي دا نه وي هغو له واسکټ یلي دا نه وي هغو له د اختر خرچې لګي دا نه وي هغو له عامې خرچې لګي دا نه وي خو چې کله دی ورته وایي چې د الله دپاره صرف نوم پکې د الله راشي کنه بس لکه په اور باندې چې اوبه واړی یاره زړه به ډېر کېږي خو څه خو دی نه وي خو دننه زړه کې شیطان ورته دا وي غریب به شي الشیطان یعیدکم الفقر شیطان ته په اله اسانه نه پرېږدي ګوره د الله په لار کې خرچ کول تجربه وکړه زما خو تاسو باندې ښه امید دی چې کوم ناست یو ټولو باندې کوم چې دا بیان اوري ویني انشاءالله تاسو ټول به د الله په لار کې